السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم وروره، یو سړی دی او هغه نه سجدې پاتې شوي دي د قرآن کریم د تلاوت. دوه یا درې یا څلور دی جمع کړي دي. په جمع باندې اوس دا سجدې د تلاوت کوي. هرې سجدې ته به ودرېږي او که نه. ګوره، سنت طریقه خو د سجدې دپاره دا ده چې سړی ودرېږي، په ولاړه باندې نیت وکړي او د ولاړې نه بیا الله اکبر ووایي او بیا سجدې ته راشي. دا سنت دی. ټیک شوه. پاتې شوه دا چې یو سړي ته ګڼې سجدې پاتې دي، دوه یا درې. نو که دی یوې سجدې ته ودرېده او نیت یې وکړه او الله اکبر یې ووایي او راغی سجده یې وکړه او دا نورې بیا په ناسته کوي، نو هم کولی شي. ښه، او قیام پکې ضروري نه دی، خو سنت دی. ګوره ښه، سنت ترې نه پاتې کېږي. بله خبره مسله دلته علما دا کوي چې دا سجده د تلاوت چې سړي څنګه تلاوت وکړو، دله په کار دا دی چې دی د اکه ټایم کې بس هم په هغه وخت په هغه ځای سجده د تلاوت وکړي. که پاتې شو نو بیا د ایسارۍ نه او شمار دې نه هېروي چې څومره سجدې را باندې پاتې دي، او که شمار ترې نه هېر شي نو بیا دې د هغه خپلې اندازې نه سیوا سجدې وکړي. ښه